غربت او بیکاری هغه رنځ دی چې ډیری افغانان ترې کړیږي. په هیواد کې اقتصادي کړکېچ ډیری کورنۍ د نورو مرستو او لاسنیوي ته اړ کړي دي. هلمند کې ډیری داسې کورنۍ شته چې همدا اوس مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. زاهد خیریه بنسټ د یو شمېر بهرمیشتو افغانانو رالیږل سوې مرسته نن سې شنبه پر بېوزلو او اړمنو کورنیو وویشل. یاده مرسته چې شاوخوا د 10 کورنیو لپاره وه، هرې کورنۍ ته 1 کیلو د پسه غوښه ورکړل تر څو ماښام له خپلو بچیو سره یو ځای پرې خپل تشویشونه کم کړي. هلمند کې د زاهد خیریه بنسټ ولایتي مسؤل ډاکټر شریف الله حبیبزی خوښي څرګندوي چې د همدې بنسټ له لوري یې د 10 اړمنو کورنیو لاسنیوی وکړ او زیاتوي چې یاده مرسته یې په ډیر شفاف ډول تر غریبو او اړمنو کورنیو پورې ورسوله. نوموړي له افغان سوداګرو غوښتنه وکړه چې د بېوزله او غریبو کورنیو لاسنیوی وکړي او ورسره مرسته وکړي. زاهد خیریه بنسټ د لوري څخه نن د هلمند ولایت لښکرګاه ښار تقریبا 10 کورنیو ته د شپې کټه ورسېدله. هغه د یوې شپې دپاره هغو ته غوښه توزیع کړله. نو کوم ورور چې د خارج څخه دا کومک کړی و هغه د کومک زموږ تر هلمندیانو پورې ورسېدی. د دوی څخه مننه کوو او د نورو وروڼو څخه هم دا توقع لرو چې باید همداسې شان کومکونه وکړي، ځکه چې د افغانستان ولس ډېر غریب ولس دی، ډېر ستړی ولس دی او ځپل سوی ولس دی، ځکه چې د 20 کلنې جګړې ډېر زیات ځپلې دي. نو د نورو وروڼو څخه هم همدغه هیله لرو چې هغه په خارج کې دي چې همداسې شان کومکونه وکړي. هلمند کې داسې مهال له یو شمېر غریبو او اړمنو کورنیو سره مرسته کیږي چې هیواد کې د بېوزلۍ کچه مخ په لوړېدو ده او افغانان د فقر او بېوزلۍ سره مخ دي. ګلالۍ احمدي، سکون نیوز، هلمند.